خبر نړیوال بانک افغانستان کې د لوږې او بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. نړیوال بانک وايي په افغانستان کې غذایی مسؤلیت کچه راټیټه شوې ده. د نړیوال بانک په تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو او اقتصادي وضعیت په اړه یو سروې کړې ده. سرچینه کاږي داسې ښکاري چې د تیر کال په پرتله افغانستان کې د خوړو مسؤلیت کچه 2 برابر ټیټه شوې ده او د خلکو اقتصاد خراب او عاید کم شوی دی. دغه بانک وايي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت او د خلکو د مزد او عاید کمیدل هغه لاملونه دي چې د خوړو مسؤلیت کچه راټیټه شوې ده. سرچینه وايي دوی سروې پر بنسټ 80% وګړي د پوره خوړلو او مالی امکاناتو تر لاسرسي نه لري او له سخت وضعیت سره مخ دي. نړیوال بانک دغه راز ویلي خبرداري ورکړې ده چې ناورین په افغانستان کې پراختیا په حال کې دی. ملګرو دا وزمون چمتو شوی ویډیو که تاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا خپل ویډیوګان لپاره موږ سره پات شئ. تر بیا خیر چاره.